نه زه قسم خورم د قیامت په ورځ او نه زه قسم خورم په ملامت کوونکی نفس باندې چې هرو مرو بیرته ژوندۍ را پاتول کیږي. آیا انسان دا انګیرل د چې موږ به د هغه هډوکی بیا را ټول نشو کړای؟ ولینه موږ خو ان د هغه د ګوتو د بند په سم جوړولو باندې قادر یو. خو انسان دا غواړي چې د قیامت څخه د انکار په وسیله ځان د شریعت احکامو د منلو څخه په خپل وړاندې ژوند کې هم بدې چارې سره ورسوي. د مسخرو په توګه پوښتنه کوي نو د قیامت ورځ به کله راځي؟ بیا کله چې سترګې ټیغي وخیږي او سپوږمۍ به نور شي او لمر او سپوږمۍ یو ځای کړی شي، په هغه وخت کې به همدغه انسان وای چیرته وتښتم؟ هیڅ کله نه هلته به د پناه کوم ځای نه وي. په هغه ورځ به یوازې ستاسو د پروردګار په وړاندې تمیدل وي. په هغه ورځ به انسان ته د هغه ټول مخکې وروسته کړي عملونه وروښودل شي، بلکې انسان په خپل ځان ښه پیژني. ای پیغمبره، اگر که هر څومره عذرونه وړاندې کړي، ای پیغمبره په بیړه دغه وحی یادولو یعنی د قران د لوستلو لپاره خپل ژبه مخوځوه. بشکه د هغه در باندې زده کول او در باندې لوستل زمون په ذمہ دي. نو کله چې مونږ دا لولو په هغه وخت کې ته د دې قرائت په غور سره اوره، بیا د دې په مطلب باندې په هول همدا زمون په ذمہ دي. هیڅ کله دا سینه چې تاسو فکر کوئ اصلي خبره دا ده چې تاسو په بیړه ترلاسه کیدونکي شی یعنی دنیا سره مینه لري او آخرت پرېږدي. په هغه ورځ به ځینې مخونه خوشاله کې راځوي، خپل پروردګار لوري ته وکړونکي وي. هغه ورځ به ځینې مخونه خوشاله کې راځوي، خپل پروردګار لوري ته وکړونکي وي، او ځینې مخونه به بدرنګ وي او انګيري به چې له هغه سره ملامتونکي چلند کیدونکي ده. هیڅ کله داسې نه چې دوی ګمان کوي کله چې سامری ته ورسی یو ویل شي چې شته د څوک دم چوف کوونکی او انسان به وانګيري چې د ال دنیا نه د بیلتانه وخت ده او یو پوندې په بلې پوندې پورې ونخلي. هغه ورځ به وستا د پروردګار لوري ته ورګرځیدل، خو هغه نه حق رښتیا وګاڼه او نیل منځ ادا کړ، بلکې دروغ یې وویل او له حق څخه واوښت. بیا په غرور سره خپل کورنۍ ته لاړ. افسوس دی ستا په حال او بیا هم افسوس دی، او بیا افسوس دی په حال دستا او بیا افسوس دی. آیا انسان دا انګیرلی ده چې هغه به هم داسې په خپل حال پرېښودل شي؟ آیا هغه د یو ناچیزه اوبو نطفه نه و چې د مور پر رحم کې تصور کیږي؟ بیا هغه د کلکې شوی وینې و ټوټه شو، بیا الله د هغه جسم جوړ کړ او د هغه غړي برابر کړل. بیا له هغه نه د نارینه او ښځې دوه ډوله پیدا کړل. آیا هغه خدای چې دغه ټول کارونه کړی دی په دې قادر نه دی چې مړ شوی بیا ژوندۍ کړي؟